سلامونه درنو لیدونکو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله راځو بیا هم د لومړنیو طبي مرستو کورس ته. نن دویم درس دی. په دویم درس کې ما موضوع راخیستې ده د پیشنټ اسسمنت یا د ناروغ ارزونه. موږ هم په تیر درس کې دا وویلې چې څه فرست ایډ یا لومړنۍ طبي مرستې څه شی دي، څوک باید دغه طبي لومړنۍ مرستې وکړي او چا سره باید د مرستې وشي او د چا مسؤلیت دی چې دا باید زده کړي. دا ما په تیر درسو کې ټول مکمل ذکر کړل. هغه اهداف د لومړنیو مرستو هم موږ وویل چې څه لپاره موږ د لومړنۍ مرستې زده کوو، ولې یو چا سره مرسته کوو. نو په دې تاسو هم بهتره پوهیږئ او ما په تیر درس کې مکمل دا توضیحات ورکړل. نن موضوع د پیشنټ اسسمنت، یعنی موضوع دې ته را رسېدلې ده چې موږ لومړنیو مرستو باندې پوهیږو، هر څه مو زده کړي دي چې کله یو کس ناروغ کیږي، یو دم ناڅاپي ستاسو په کور کې په لاره باندې روان یو کس لویږي، زخمي کیږي، یوه پیښه رامنځته کیږي، دا ژوند دی، موږ پیښیږو له داسې حالاتو سره. نو په دغه وخت کې تاسو څه ډول مرسته کوئ؟ یعنی تقریبا د دغه فرست ایډ دغه کورس تر ټولو مهم موضوع نن ده. یعنی زه تاسو ته مکمل دغه موضوع نن تشریح کوم او همدغه تر پایه پورې تکراریږي. هر ډول ناروغي، هر ډول پیښه چې موږ ورسره پیښیږو، پیشنټ اسسمنت یو ډول دی او دا به په ټولو کې په یو ډول سره تاسو مخ ته وړئ. په پیشنټ اسسمنت کې موږ ډاکټرز ای بي سي فرمول لرو. ډاکټرز ای بي سي فرمول چې دی دا داسې دی. ډاکټرز ای بي سي، ډاکټرز ګورئ دلته دانه دانه ما راخیستي دي. ډي چې دی ډینجر دی، آر ریسپانس دی، اس چې دی شاوټ فور هیلپ دی، ای بي سی ای چې دی په ای بي سی کې ایر وی دی، بریتنګ دی او سی پی آر دی. دا نو څه معنا ورکوي او دا څنګه موږ اوس صحنه ناروغ زخمی دا ارزیابي کوو او مرسته ورسره کوو. لومړنی چې دی هغه ډینجر دی، ډي ډینجر دی. یعنی مخکې له دې چې تاسو ناروغ سره زخمی سره په یو ساحه کې مرسته کوئ، ډینجر یا خطر به تاسو ارزوئ. مخکې له دې چې ورشي کس سره مرسته وکړي، په دې فکر باید اوسئ چې آیا که زه د سره مرسته کوم ماته کوم ضرر تاوان نه رسیږي؟ که زه چیرې دا کس د اور نه ژغورم زه پکې نه سوځم؟ آیا که زه دغه کس اوبو کې په غرقېدو دی له اوبو نه یې راوباسم، آیا ما د غرقېدو امکان شته؟ نو تر ټولو مهم ستاسو روغتیا ده. تر ټولو اولویت تاسو باید خپل روغتیا ته ورکړئ، ځکه هغه کس چې اوس په خطر کې دی هغه خو خطر سره مخ شوی دی، خو دا ضرور نه دی چې تاسو هم ځان خطر کې واچوئ، ځان ته ضرر ورسوئ تر څو لاړ شي بل سره مرسته وکړئ، ځکه بیا موږ مرسته نشو کولی کله چې موږ ته ضرر ورسیږي. مهم ستاسو روغتیا ده. کله مو چې دا ارزونه وکړله چې تاسو ته خطر نشته، بیا به تاسو ورځئ کوم کس چې په خطر کې د هغه سره به مرسته کوئ. دا موضوع د ډینجر شوه. دوهمه موضوع چې د ریسپانس ده. اوس تاسو راورسېدئ زخمی کس ته، ناروغ ته راغلی، څه به کوئ؟ د ناروغ نه به ځواب ترلاسه کوئ. آیا ناروغ په حال دی، کانشسلی غیري په انګلیسي کې چې موږ ورته وایو، یا انکانشس دی یا بېحاله دی، بېهوښه دی؟ تاسو به څه کوئ؟ تاسو به د باندې غږ کوئ. په یو غوږ کې به یې غږ وکړئ، په بل غوږ کې به یې غږ وکړئ، په اوږو باندې به دته فشار ورکړئ تر څو مطمئنه شي چې آیا دا ستاسو غږ اوري، ستاسو پوښتنو ته ځواب درکوي. که په حال و دا به یو ښه خبر دی، او که چیرې ناروغ بېحاله و، بېهوښه و، هیڅ تاسو په غږ نه پوهېده، تاسو ته ځواب نه درکوو، دا به ایمرجنسي حالت دی. تاسو به بیا نورو مراحلو ته ورځئ. بله مرحله څه ده؟ هغه شاوټ فور هیلپ دی. چې کله پوه شو کس بېهوښه دی، تاسو ته ځواب نه درکوي، عاجل به تاسو شاوخوا څوک وي هغه ته به یو غږ وکړئ چې امبولانس ته زنګ وکړي. هغه به امبولانس ته زنګ کوي. په زیات احتمال سره چې ما کوم معلومات راخیستي دي زموږ په وطن کې خصوصا په کابل کې د امبولانس شمیره 102 ده فکر کوم، چې څومره به دقیق وي، خو دا چې ما کوم سرچ کړی 102 ما ته په سرچ کې راغی. نو تاسو کولی شئ امبولانس ته زنګ وکړئ، یا کولی شئ همداسې رسمي نورې شمیرې له ځانه سره لري هغه موږ ولرو د احتیاط په خاطر. دا باید همیشه هر کس سره وي، ژوند دی په حالات سره پیښیږي، دا باید وي د ضرورت لپاره. نو غږ به وکړي چې امبولانس ته زنګ ووهي تر څو تاسو د دې کس سره مرسته کوئ، عاجلې مرستې ورته راورسېږي، امبولانس راورسېږي تر څو د موږ روغتیایي مرکز ته ولېږدوو. نو د مرستې لپاره به غږ کوئ.
که چیرې شاوخوا څوک نه وو بیا مجبور تاسو خپله هم زنګ وکړئ امبولانس ته هغه راوغواړئ او بیا تاسو نور کوم څه شي ضرورت وي ناروغ سره یې ترسره کړئ. دا شاوټ فور هیلپ شو. بله مرحله چې دغه ایروی دی، ایروی دا معنا چې تاسو د دغه ناروغ د دغه زخمي چې بېحاله پروت دی د ده هوایي تنفسي لارې وګورئ. دا معمول خبره ده چې کله یو کس بېهوښه کیږي هغه له حاله لویږي، هغه په خپل حال نه وي خبر، نو په دې حالت کې به دغه ژبه خپل واک اختیار له لاسه ورکوي. دا د دې کس ستوني خواته تعالو چې موږ ورته وایو په غیر حرکي ډول یا داسې چې موږ یې واک نه لرو هغه رالویږي او هوایي تنفسي لاره بندوي. تاسو به څه کوئ؟ د ده هوایي یا تنفسي لاره به خلاصوئ. په کوم هغه ته موږ هیډ ټیلټ او چن لیفټ ورته وایو. په دې ډول چې تاسو ته په انځور کې ښکاري په دغه ډول چې د په تندي به لاس کړئ او د دوه ګوتو په مرسته به زنه به یې پورته کوئ تر څو د ده هوایي تنفسي لاره خلاصه شي او د تنفس وباسي. دلته په ویډیو کې درته تشریح کوم په کوم ډول د ډېر ښه عملي ښودل شوی دی تاسو په کوم ډول د یو ناروغ د یو زخمي تنفسي هوایي لاره خلاصه کړئ. فرض کړئ دا یو ناروغ دی دلته تاسو ته پروت دی، د هیډ ټیلټ او چن لیفټ هغه طریقه پې کاروو. هغه دا چې تاسو به لاس د ده پر تندي باندې کېږدئ، د بل لاس دوه ګوتې به راواخلئ، د ده زنه باندې به دغسې فشار وارد کړئ او د ده دغه زنه به پورته کړئ په دې شکل. په دې کې چې کله تاسو دا کار کوئ د ده د غاړې مورو باندې فشار راځي. که چیرې د ده غاړې مورې کوم ستونزه نه درلوده، ضربه یې نه ولیدلې، نو هېڅ ستونزه نشته، همدغه طریقه مخته یوسئ. خو که چیرې د ده مورې مشکل درلوده بیا موږ د جا تراست په نامه دې طریقې نه کار اخلو چې تاسو د دواړو لاسونو دوه ګوتې راواخلئ، د ده د زامې دغه برخه چې تاسو په تصویر کې وینئ دا به ونیسئ او پورته خواته به د ده زامه کش کړئ تر څو د دغه هوایي لاره خلاصه شي او دا کس تنفس وباسي. دا په کوم صورت کې؟ په هغه صورت کې چې د دې کس خطر وي د مورو، چې مثال د ده د غاړې مورو ته کوم تاوان او ضرر ونه رسیږي. په دې ډول تاسو د ده هوایي او تنفسي لاره خلاصوئ تر څو کس تنفس وباسي. بله موضوع چې موږ راځو د ایروی نه خلاص شو، راځو بریتینګ ته. بریتینګ د ده تنفس ګورو. آیا دغه کس چې بېهوښه پروت دی تنفس لري، نارمل تنفس لري یا اب نارمل غیر نارمل تنفس لري یا کلا تنفس بیخي نه لري؟ نو دې کې درې موضوعات دي چې تاسو به لوک، لیسن، فیل. معنا دا وبه ګورئ، غوږ به ونیسئ او احساس به یې کړئ. دا ټول په یو ځل هم کولی شئ. هغه څنګه؟ تاسو به خپل غوږ د ده پوزې ته نږدې کړئ او سینې ته به یې وګورئ. سینې ته به یې ګورئ، که چیرې تنفس وباسئ سینه یې کته پورته کېږي. لیسن معنا غوږ به ونیسئ چې آیا د تنفس غږ تاسو اورئ، او فیل معنا احساس به کوئ، وبه ګورئ چې آیا که چیرې دا یا د خولې له لارې یا د پوزې لارې تنفس وباسئ تاسو هغه شمال حس کوئ. نو که چیرې لوک شو، لیسن شو، فیل شو، په دغه دریو حالاتو کې تاسو دغه ټول چک کړل، په 10 ثانیو کې به دا کار کوئ. یعنې په 10 ثانیو کې که چیرې تاسو کوم مثبت ځواب ترلاسه نه کړ بیا دا ایمرجنسي حالت دی، ځکه چې یو کس تنفس نه وباسي دا تر ډېره که دوام وکړي د هغه د مرګ سبب کیږي. دا معلومداره خبر ده چې تنفس کله زیات وخت لپاره بند شي کس مړ کیږي. نو که چیرې ودې کتل لوک بیا هم تنفس نه و، لیسن غوږ دې مو ونیو، فیل احساس هم نه شو، نو تاسو به بیا بله مرحلې ته ورځئ چې هغه مرحله د سی پی آر دی. سی پی آر چې ته وایي سی پی آر هغه طبي اصطلاح چې موږ ورته وایي کارډیو پلمونري ریساسیټیشن دی. په دې کې تاسو د ده کس زړه په حرکت راولئ، د ده زړه په حرکت راولئ. یعنې د ده زړه اوس دا کس چې بېهوښه کېږي د ده لامل هم همدا دی چې زړه نه توانېږي اکسیجن اعضاو ته ورسوي. خپله د زړه خپله اکسیجن ته ضرورت لري، نور غړي اکسیجن ته ضرورت لري، دغه وینه خپل اکسیجن انتقالوي او د زړه کار هم همدا دی چې وینه پمپوي. کله چې د زړه توان دومره نه وي چې وینه پمپ کړي او د وینې په مرسته اکسیجن نورو غړو ته ورسوي، نو سبب د دې کېږي چې کس بېحاله بېهوشه پروت وي. موږ به څه کوو؟ د ده زړه به په حال راولو، د ده زړه ته به موږ کمپریشن ورکوو. نو تاسو به د ده پر سینه باندې لاس کېږدئ، دواړه لاسونه. دلته طریقه زه په ویډیو کې هم درته ښیم. بیا به د دې سینې ته تاسو ډېر کمپریشن یا فشار ورکوئ چې دا په لویانو کې او په ماشومانو کې فرق کوي. نو راځئ چې زه په ویډیو کې درته عملي بڼه وښیم چې تاسو څنګه سی پی آر ترسره کوئ. نو په دې ویډیو کې راځئ ګورئ سی پی آر ان اډالټس دی، په غټو کسانو کې. ښه اوس ګورئ ناروغ پروت دی، اول به تاسو هماغه ډینجر ګورئ، شاوخوا به خطر نه وي، په ناروغ به غږ کوئ چې دا حال دی بې حاله دی،
او د تنفس ماته چک کوي صحیح دی نفر ته وایي چې زنګ وکړي عاجل امبولانس ته د تنفس به وګوري تنفس لري نه لري ځکه دغه ټول علایم دي چې د باید مخکې له مخکې وکتل شي په ناروغ کې نو اوس مثال ګورو د تنفس لري تنفس وباسي نه تنفس نه لري د مثال نورمال تنفس بيخي لمنځه تللی دی ځکه چې کله تنفس لمنځه زی مونږ سی پی آر ورکو لاسونه برا واخلې په دغه ډول د پر سینه به کېږدي دوهم لاس په بر لاس باندې سر پر سر کېږدي په دې شکل او د کس پر سینه به فشار واردوي کمپریشن به کوي څو دانې 10 ځلې به دا کار کوي حساب بنیسي 10 ځلې به تاسو ډېر چټک چټک دا کمپریشن ورکوي وروسته د دې چې 10 ځله پوره کېږي بیا به تاسو د خپل خولې په مرسته د کس ته تنفس ورکوي هغه په دې ډول چې بیا به هم داسې سر پورته کوي زنه به داسې ونیسي پوزه به بنده کوي او د خولې په مرسته به په معمولی ډول د 2 ځلې تنفس ورکوي لکه پوکاڼه چې تاسو پوکوي په دې ډول کله چې دا 2 ځلې ورکړل بیا به تاسو سی پی آر شروع کوي 10 ځلې به دا بیا تکراروي بیا به 2 ځلې تنفس ورکوي تر هغه به دې ته ادامه ورکوي تر څو تاسو مطمئنه کیږئ چې د کس تنفس نورمال حالت ته راغلی دی او یا به تر هغه دې کار ته دوام ورکوي تر هغه چې ورته مرسته را رسیږي امبولانس را رسیږي ډاکټر را رسیږي تر څو سره نور هغه طبي مرستې مخته یوسي نو دا به تاسو د سی پی آر طریقه په لویانو کې په دې ډول مخته وړي راځو په کوچنیانو کې په ماشومانو کې تاسو څنګه سی پی آر مخته وړي لومړی کار به شي کوي بیا هم هماغه لکه تیر ما ذکر کړل ډینجر به ګوري شاوخوا به ګوري چې آیا کوم خطر نه وي ګوري به چې ناروغ باید په مسؤل ځای کې وي تاسو باید له خطر ځای نه راایستلی وي غږ به پې کوي چې تاسو ته ځواب درکوي نه ځواب نه درکوي صحیح شو په دې به ځان مطمئنه کوئ امبولانس ته به زنګ وهئ دلته ویډیو کې تاسو ګورئ دوی خپله د امبولانس شمېرې لیکي مثلا 911 موږ چې دلته کوم د امبولانس شمېرې لرو تاسو به نو هغه ته زنګ کوئ د تنفس به هم ګورئ ماشوم د تنفس لري تنفس نه لري بېحاله پروت دی ښه په ځان مطمئنه کوئ بیا به وروسته تاسو د سی پی آر پروسه تطبیقوي او هغه به مخته وړي هغه دا ډول چې په ماشومانو کې به تاسو د خپل 2 ګوتې راواخلئ د پر سینه باندې به یې کېږدئ دلته نه کېږي چې ماشوم باندې تاسو مکمل دواړه لاسونه کېږدئ ځکه ماشوم نازک دی پښتۍ یې نازکې دي خدای نخواسته داسې نه شي چې مات یې کړو نو تاسو به دې ته فشار ورکوئ بیا هم 10 ځلې صحیح شو او دومره به فشار ورکوئ چې تر 1.5 انچه پورې د سینه ښکته کښېني 10 ځلې به دا سی پی آر ورکوي وروسته له دې چې 10 ځله پوره کېږي بیا به تاسو ته تنفس ورکوي تنفس هم عین لکه لویانو کې د خولې په مرسته به ته تنفس ورکوي پوزه به یې بنده کوي او 2 تنفسه به ورکوي کله چې دا پای ته ورسېده بیا به تاسو 10 ځلې کمپریشن شروع کوئ تر هغو چې یا دغه ناروغ په حال راځي تنفس نورمال حالت ته راځي او یا لومړنۍ طبي مرستې ورته را رسیږي امبولانس را رسیږي ډاکټر را رسیږي او بیا موږ همغه ځای زموږ مسؤلیت ختمیږي بیا وروسته هغه طبي مسلکي کس راځي او خپل کار مخته وړي نو دا په ماشومانو کې د سی پی آر د طریقې ترسره کول راځم بلې موضوع ته ما سي اضافي راوسته د ښه دی چې معلومات ولرئ کله چې تاسو زنګ وهئ ایمرجنسي زنګ وهئ حالت سره مخ کېږئ وخیم حالت دی تاسو هم یو کس سره مرسته کوئ خو زنګ وهئ امبولانس ته زنګ وهئ نو کوم ټکي باید په پام کې ونیسئ امبولانس سره کوم موضوعات باید شریک کړئ دا ډېر مهم دي خپل معرفت ولرئ ښه خبر ده چې تاسو ورته ووایئ داسې په غټې تشریح سره خپل معرفت نه لاند سره ورته ویلی شئ احمد یم او دلته کوم کس چې لوېدلی دی سوځېدلی دی ټکر یې کړی دی دې سره مثال ما دوغمره مرسته کړې ده په دغه ساحه کې څه هلته لیکلي وټ هپند څه پیښ شوي دي څه شوي دي ورسره دا به ورته تشریح کوي چیرته دا کار شوی دی دقیق ادرس به ورکوي او په دغه پیښه کې څومره کسانو ضرر لیدلی دی زخمی شوي دي دا به تاسو ورته دقیق شمیر ورکوي ځکه که چیرې شمیر تاسو دقیق ورنکړئ کیدای شي یو امبولانس راشي او هلته ضرورت 2-3 امبولانسونو ته وي دا به ورته وایي کنډیشن حالت به ورته تشریح کوي مثال کسان چې زخمی دي ضرر یې لیدلی دی په دې کې څومره بېهوښه پراته دي څومره په حال باندې دي آیا تنفس لري تنفس نارمل نه لري یا مثال د زخمی دي وینه دوی نه بهیږي دا به تاسو ورته تشریح کوي کوم مرسته چې تاسو تر دې دمه ورسره کړې ده هغه به لاند ورته دا ټول په لاندو ټکو کې ورته توضیح کوئ
او په ساحه کې چې کوم خطرونه فعلا شته موجود دي دا به ورته تشریح کوي او وروسته به امبولانس یا هغه د امبولانس پرسونل هغوی به دقیق معلومات واخلي او په عاجل وخت کې به تاسو ته هغه مرسته ورسوي او عاجل به ساحې ته راورسیږي. دا چې کله تاسو زنګ وهئ دا موضوعات به په نظر کې نیسئ. او بل آخري موضوع ده چې همدلته به موږ د پیشنټ اسسمنټ زموږ کار خلاصيږي چې ناروغ موږ ارزیابي کړو. ریکوري پوزیشن دی. ریکوري پوزیشن ناروغ ته یو وضعیت ورکول دی، یو حالت ورکول دی. هغه داسې چې لکه تصویرو کې چې تاسو وینئ خو دا څه وخت دا کار کوي. دا ریکوري پوزیشن موږ څه وخت مریض ته ورکوو. مریض ته هغه وخت ریکوري پوزیشن ورکوو چې مریض بېهوښه دی خو نارمل تنفس لري. صحیح شو؟ مریض نارمل تنفس لري، تنفس وباسي خو بېحاله پروت دی، بېهوشه دی. او دویم مریض یا ناروغ چې دی زړه بدوالی لري، کانګې کوي. تاسو کولی شئ ریکوري پوزیشن حالت ته یې راولئ. یا مثلا مریض یو دم لویږي، یو دم یو کس دی روان دی پر ځمکه باندې لویږي، حمله پرې راځي، دا به تاسو ریکوري پوزیشن ته راولئ. یا مثلا ناروغ له بېهوښۍ نه له بېحالۍ نه راوتی دی، صحیح دی، خو ګانګس دی، کسل دی، داسې دی لکه نه وي چې له خوبه راپاڅېدلی، په څه نه پوهېږي. تاسو به دې حالت کې ریکوري پوزیشن ته دا وړئ. صحیح شو؟ خو په ریکوري پوزیشن کې د کس تنفس نارمل دی، تاسو له دې نه مطمئن یئ. راځم په دې ویډیو کې درته ښیم چې ریکوري پوزیشن څه ډول تاسو یو ناروغ ته ورکوئ، څنګه دغه حالت ته یې راولئ. اوس ناروغ دی پروت دی په دې شکل بېهوښه بېحاله دی خو د دې نه مطمئن یو چې تنفس لري. لاس به یې راواخلي په دې شکل پر سینه به یې کېږدئ په وي شکل. صحیح شو؟ یو طرف د بل طرف لاس به یې راواخلئ په دې ډول مستقیم به یې کېږدئ او د دې طرف یا هغه د ښي طرف پښه به یې راواخلئ په دې شکل به یې قات کړئ او بیا به په همدغه زنګانه باندې به یې لاس کېږدئ او بل لاس به یې د سر لاندې کېږدئ او دا په همدې چپ طرف باندې راواړوئ په دې شکل تصویر کې چې تاسو وینئ په ویډیو کې. دا بیا به پښه هم نور هم مخ ته یوسئ په دې شکل، دا ځکه چې دا کس پر خپل خېټه باندې راوانه وړي، پړ مخې نه شي، ځکه هغه تعادل باید برقرار شي. لاس به هم دلته په دې شکل کېږدئ او بل بیا به هم ځان مطمئنه کړئ چې دا کس بیا هم نارمل بریتنګ لري، نارمل تنفس لري او هوایي لاره د دوی تنفسي هوایي لاره خلاصه ده که نه، دې نه به ځان باید مطمئنه کړئ. بیا به وروسته د مریض په همدې پوزیشن کې پرېږدئ تر څو چې عاجله مرسته ورته رارسیږي او بیا د کس روغتیایي مرکز ته انتقالېږي. یعنې دې ته ریکوري پوزیشن وایي چې تاسو به ناروغ ته ریکوري پوزیشن په دغه ډول ورکوئ.